فامیلی ژوند او واده هغه بنیاد دی چې په کوم باندې جامعه تیږي خدي او بیا په بلډینګونه جوړ کړي او انسانیت په جوړ شوی دی. خو متاسفانه همدغه بنیاد خلکو ټارګټ کړی دی، کاغه خزي دي، کاغه نران دي، کاغه میډیا ده، کاغه انسټاګرام دی، کاغه سناپ چات دی، کوم داسې نور دي تر څو پر دغه بنیاد خراب کی، د خلکو رابطې بل سره خراب کی او وکولای شي چې میډیا او همداسې نور دولتونه په هغوی باندې حاکم شي. متاسفانه دغه مشکل جدي دی. په اروپا کې مسلمانانو کې 80% خلک طلاق کیږي. په افغانستان کې هم د طلاق کچه ورځ په ورځ زیاتېدو باندې روانه ده او زه ګورم ډېر وروڼه په خپل ودونو کې خوشحاله نه دي، ډېر خویندې په خپل ودونو کې خوشحاله نه دي. او دلیل یې څه شی دی؟ څنګه یو انسان کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي خپل ښځې سره؟ دا ډېره مهم پوښتنه ده. زه به یو څلور پوښتنې تاسو نه وکړم. اول دا چې کله هم واده کوئ په مینه او محبت دا بکواس باندې واده مه کوئ چې زه جنس سره مینه کومه، که ستا ډاکټر ته ویسم ستا هورمونونو کې د شي امبیلنس شوی، ته خپل هورمونونه تنګ کړی، مینه نشته دی. ځکه مینه څه سره کوي؟ اندام سره کوي، اندام بدلیږي، مخ سره کوي، مخ بدلیږي، سبا کېدای شي ښځه دې مریضه شي، چاغه شي، نو بیا نو ستا مینه ختمه شوه. ته باید نور دلایل ولري چې چا سره خپل ژوند پلان کې، دغه اخلاق، دغه تربیه، هغه خپل فامیل سره څنګه رویه کوي، هغه خپل مور سره څنګه رویه کوي، خپلوان څنګه رویه کوي، چې کله په قاریږي هغه څنګه خپل قهر کنټرول کوي، چې کله سخت حالت راځي سخت حالت کې څنګه مخامخ کیږي. دا نور معلومات دي. دغه دین څنګه دی؟ بدون شک عمر مهمه دی، عمر ډیر مهمه دی په واده کې. چې د سینې ته زړې ښځې سره واده کوي، سپین سړي سره واده کوي، دا په آینده کې طبعا تاثیرات کوي. اول کې د جذباتي چې زه سره مینه کومه، بیا هغه مینه دوه ورځې بعد نه، بیا حیران څه شی وکم، بیا خپه او کله پکې بل واده هم کوشش وکړي، یو کور د جوړ نه کړی شو او بل کور واړې خراب کړي. دا ډېر مهمه پوښتنې دي. څه شی باید وشي؟ سوال دا دی، که چیرته ته غواړې ځان نه پوښتنه وکړي چې زه خپل ښځې ته څه شی وکړم او ښځه پوښتنه کوي زه خپل خاوند ته څه شی وکړم، هېڅ هم مه کوه. دغه شي باندې ځان مطمئن کا چې کله ستا خاوند تا ګوري، آیا هغه امن احساس کوي؟ هغه تا په امن سوکالي په تا کې ګوري؟ که هغه یو تشویش ګوري او بیا به ګیلېږي، بیا به پوښتنه یې چې وظیفه دې پیدا دې نه کړه، پیسې دې وګټلې کول نه کړې، پلانکي موټر واغستو، بیسانکي سره واغستل، ما ته چې شی وشول، ای خدایه ما دا نصیب و. که دا خبر به ذهن ته راځي، آیا هغه دې دپاره کور ته نه ځي ځکه ستا نه په تنګ دی؟ او ته اوس نر، ته ځان نه پوښتنه وکړه، ته چې کله کور ته ځې آیا ستا ماشومان ستا اولادونه دروازې ته ګوري چې پلار مې 5 بجې وخت رارسېږي کور ته راځي، او که هغوی په دې تشویش چې موږ څه شی وکړو، دا بیا په قهر نه شي چې مات نه کړي، څوک ونه وهي، څه شی دی؟ که ته چېرته په خپل واده کې امن نه لرې نو ستا واده تبعي سره مخامخ دی. چې ته کله خپله ښځه نه ګوري، امن پکې نه ګوري او هغه تا کې نه ګوري، دلته مشکل دی. لکه څنګه چې عمر بن خطاب ته یو کس راغی او ته یې زه خپله ښځه طلاقوم، ولې؟ وایي زه هغه سره نور مینه نه کوم. وایي هر کور باید په مینه باندې جوړ شي. یعنې دا ډېره مهم پوښتنه ده. دغه بېمانه مینې او محبت او فلان او بستان او دا ښایسته ده او دنه وروره بله ښایسته ښځه ده، دنه بل ښایسته ښځه ده، نو ته ښایستهوال زه اخر حد به چېرته وي؟ ښایست مهم دی، لیکن ښایست سره نور شیان مهم دي، داخلي ښایست مهم دی. دویم دا پوښتنه خو وشوه. دویم پوښتنه دا د ورونو خویندو چې ته په خپل ښځو خاوند باندې مکمل امید باور لرې که نه لرې چې سر هره موضوع شریکم د سره به وي؟ دا ښځه پلار زنګ نه وي، سلام علیکم پلار، ته خبرې داسې وشو دې کور کې، ته خبرې پیاس وزدلي بیا پکې ګندنه راغله، ګندنه کې مالوچ راغله، مالوچ کې بیا که دا قصې هلته کېږي. او که چېرته ته خپل خاوند ته چې هغه پلار ته وایي او خو سر بیا تا راغواړي دا کار ته څنګه کولی شي، نو ته اجازت نه لرې، موضوع چېرته ده؟ ته په خلاصه تڼۍ باندې خپل خاوند سره هر څه شریکولی شي، خپل مشکلات، خپل مریضتیا، یا خپل کوم تشویش لري، یا کوم چې ناپازاب یا که بل څه دی، یا همداسې ښځه ده. آیا ته موضوع چیرته ده؟ آیا دغه موضوع ته شته دی؟ چې دا شته نو ماشاءالله ښه خبره ده. دویم ته په خوشحاله واده کې یې که ته چیرته په خپل ښځه او خاوند دواړه یو بل باندې دا باور لري چې دا خاوند به زما عزت، زما مال، زما فامیل دې ټول ته به توجه کوي او همدا به یو ښځه کوي. متاسفانه بعضو ښځو خپل خاوندانو نه غواړي چې ګوډاګی جوړ کړي، لکه څنګه چې کرا باندې خاوند راوړي هلته چې هر څه به کوې، ځکه چون ته چون په کرایي راغلی 2 ورځې لپاره، زه صرف ته یم هغه کوه او هغه مخکې ځه. هغه لیډرشپ یې سوال لاندې راولي. الرجال قوامون علی النساء دغه آیات سوال لاندې راولي.
او فقط غواړي چې هلته په کور کې مور جوړه شي چې خاوند چپ موټر چلی ته به یې سیده تللی وې خو دلته نږدې کس وهلی و حبیبي ته لږ ارام شاته سیټ کې خو کښېنه چې اوسه پورې ستا اولادونه غټ کړي دي تا ته نفقه در کړې ده ته خو لږ د سړي باندې اعتبار وکړه ته څه غواړې هر څه په کنټرول کې یعنی د مور سره ځان ته مور کړې که ځان ته ښځه کړې ده ژوند یې پې سخته کړې وي هر کار سوال لاندې وي او پلانکي سره تا تاوان وکړو بیسانکي سره پرې تاوان یې که ستا یې پیسه ستا نفقه رسیږي ستا کور کرا ورکول کېږي او همدا ډول خاوندان دي چې په نه کارو کې کارونه وي بکسونو کې به دا ګوتې وهي په بل څه کې به دا ګوتې وي ښځو خبرو کې به یې د کار وي نو لطفا خپل ځایونه وپېژنئ محدودیتونه وپېژنئ مخکې لاړ شئ خو په دې چې ته مطمئن یې زما د ښځې سره عزت شته زما د فامیل عزت سره شته دی که زه غریب یم مالدار یم بیرون زه دروند سړی یم دنده زما خبرې بیرون کوي زما د کور خبرې بیرون کوي نو دا چې نشته دی یو په امن او خوشحالي په واده کې آخري خبره که ته مطمئن یې چې دغه ښځه یا دا خاوند سره زه خپل اولاد دنیا ته راوړم او دا اولاد انشاءالله یو ښه اولاد جوړیږي یو صدقه جاریه ماته جوړیږي یو آخرت زما جوړی نو بیا هم ته په خوشحاله واده کې نو څلور شیان یې خوشحاله فامیل ته پکار دي یو بل په امن لیدل اولاد باید پلار کې امن پیدا کړي ښځه باید خاوند کې او خاوند باید په ښځه کې دویم یو بل باندې اعتبار کول دي نه په هر حالت کې چې هستئ په یو بل اعتبار کوئ سختي آرام پیسې نه پیسې هر حالت کې یو بل اعتبار کوئ دریم یو بل باندې تاسو مطمئن اوسئ چې زما عزت زما فامیل زما کوم ابرو دلته خوندي ده هیڅ مشکل نشته دی او څلورم په یو بل قانع استئ چې انشاءالله موږ کولی شو دا کس کولی شي یا دا ښځه کولی شي چې یو ښایسته فامیل ما سره جوړ کړي اولادونه یې چې هغوی به ښه تربیه ولري ښه اخلاق ولري او انشاءالله موږ ته به دعا کوي او په آخرت کې به موږ د هغوی دعاګانو نه مستفید کیږو چې دا شیان وي نو خوشحالي خبره ده او که نه نو خپل منځو کې کښېنئ خپل مشکلات حل کړئ دا بیمانه مسایل چې ته کمې پیسې ګټې یا مثلا ته ولې چاغه شوي یا مثلا تا ولې ښایسته موټر دغسې یا فلانکي سره واغستل توشکې واغستې فلان دې خبرو نه تېر شي اقسم بالله چې کله زاړه شوئ په دې ټولو به پښیمانه استئ او دا به نه وي زه غواړم د باندې بیا خبرې وکړم چې ولې نران په آخر عمر کې څلوېښتو نه بعد غواړي دویم واده وکړي د باندې موږ بیا خبرې کوو او روانشناسي او سایکالوجي نظر نه به ګورو چې د کې حل لاره څه شی دی او ولې دا کار په اول کې کیږي نو انشاءالله امید لرم دغه ویډیو تاسو خپل فامیل سره شریک کړئ خپل ښځو ته یې ښکاره کړئ امید لرم دې ویډیو کې ما په مهم موضوع باندې بحث کړی یو مهم موضوع ده ځکه چې فامیل جوړ شي یو ښه فامیل کې اولاد تربیه شي اولاد غټ شي هغه به یو ښه فامیل جوړ کړي که یو خراب فامیل وي اقسم بالله دا سلسله به روانه وي جنجالونه به وي جنګونه به وي او تر اخره به سلسله رواني او څوک چې اول کې دا مسؤل دی هغه نر دی چې خپل فامیل باید جوړ کړي ټایټ کړي او وګوري چې کوم طرف ته حق دی خیر دی او هغه طرف ته لاړ شي بارک الله فیکم